السلام علیکم ورحمت الله. مونږ د امیزون سیریز شروع کړو او پاغه کې مونږ د پروډکټ هانټینګ ریلیټډ ویډیوز کړو. نور ویډیو د خیر سره روان دي. بالخصوص پاغه کې مونږ د پروډکټ هانټینګ کې فری ټولز باندې کار شروع کړو او مونږ تاسو دا خبره کړې و چې فری ټولز مونږ سره زمونږ په پروډکټ هانټینګ پروسه کې یا مونږ سره په کار کې اساني راولي، زمونږ وخت بچت کوي. په نننی ویډیو کې یو بل ټولز دی ما سره، فری ټولز دی، فری ایکسټنشن دی چې هغه ته وایي سکین انلیمیټډ. دا ټولز ما انسټال کړی دی. راځم په دې بحث کوو چې د ټولز کار موږ سره، مطلب د ټولز ما سره څه کار کوي. ګورئ فرض کوو داسې چې موږ او تاسو پروډکټ هانټینګ وکړې، ځان هم ستړی کې، ځان له مخکې کریټیریا انتخاب کړې وه، پروډکټ هانټینګ وکړې او بالاخره یو ښه پروډکټ موږ را پیدا کړې چې موږ له مطلب ډېره منافع وکړي، موږ له ډېره زیاته ګټه وکړي او غواړو چې همدغه پروډکټ ځان سره لیست کړو او برانډ سره رابطه وکړو، بالاخره موږ یې هم خرڅ کړو په اف بی ای. ولې چې په اف بی ای کې به موږ پروډکټ د برانډ نه اخلو. خو مخکې له دې نه چې یو پروډکټ ځان سره لیست کوو، نو باید موږ ته دا معلومات دي چې برانډ موږ ته اجازت راکوي که نه راکوي. ګورئ فرق کوي. ځینې برانډ خلکو له په اسانه اجازت ورکوي، د ځینې برانډ مطلب د هغوی ریکوایرمنټ کیدای شي اسانه وي، د ځینې کیدای شي سخت وي. د ځینې برانډ اجازت اخیستلو ته ضرورت شته دی، د ځینې نشته دی. نو په ننني ویډیوز کې به چې کوم موږ سره فری ایکسټنشن دی سکین انلیمیټډ، د دې په ذریعه موږ غواړو چې ځان ته معلوم کړو چې دغې پروډکټ چې موږ یې غواړو ځان سره لیست کړو، د ده مطلب د برانډ نه اجازت اخیستلو دپاره ضرورت شته که نشته، د برانډ نه د اپروول اخیستلو دپاره موږ سره مطلب ضرورت شته دی او که نشته دی. نو څه به کوو، ګوره ما ځان سره مخکې نه دلته سکین انلیمیټډ هغه انسټال کړی دی، ځان سره مې پن کړی دی. ما یو پروډکټ اوپن کړ. فرض کوو داسې چې دا پروډکټ زه غواړم چې لیست یې کړم. نو که د برانډ نه د اجازت اخیستل ضروري وي، لازمي وي، نو دلته به ما سره په ریډ کلر کې د ولیکلی شي چې ایډنټیکیشن ریکوایر، چې کله په سور خط کې دلته ولیکل چې ایډنټیکیشن ریکوایرډ، نو مطلب دا دی چې زه به د برانډ سره رابطه کوم، د برانډ نه به اجازت اخلم. ګوره دلته یې ولیکل چې ایډنټیکیشن ریکوایرډ. که د برانډ د اجازت نه بغیر، د هغه نه د رابطې نه بغیر ما دا پروډکټ لیست کې، نو زه به د ډېر خطرې سره مخ شم. کیدای شي زموږ اکاونټ مطلب بند شي یا کوم لیست چې زموږ دی دا ډیلیټ شي. نو مطلب دا دی چې موږ د خطرې سره مخ کېدلی شو. ګورئ اتنټیکیشن ریکوایر مطلب دا دی چې موږ به چې کله غواړم دا پروډکټ ځان سره لیست کړم، نو د برانډ نه به زه اجازت اخلم. دا ریډ کلر کې چې کوم لیکل دي دا مخکې ما ته نه راتلل. دا ولې راغله؟ ځکه ما دلته سکین انلیمیټډ چې کوم فری ایکسټنشن دی دا ما ځان سره ایډ کړی دی. ګورئ دا زه ډي اکټیو کوم. زه راځم د ایکسټنشن چې کومه علامه ده ما سره، دغې باندې زه کلیک کوم، مینیج ایکسټنشن، او د مینیج ایکسټنشن نه بعد چې کوم د سکین انلیمیټډ دا زه ځان سره ډي اکټیو کوم. دا ما ځان سره ډي اکټیو کړ او دا به زه ریفریش کړم. ګوره دلته چې ایډنټیکیشن ریکوایر لیکلي دا به ما سره ختم شي، دې ځای نه به غایب شي. ګوره ایډنټیکیشن ریکوایر هغه ما سره ختم شو. په دې امید دی چې په دې پوه شوي یاستئ. اوس دا به ځان سره څنګه انسټالو؟ نو د دې د انسټالېدو طریقه ډېره اسانه ده. تاسو سره ما مخکې چې کوم ایکسټنشن موږ انسټال کړی او هماغسې سیم انسټالېږي. په کروم کې، په ګوګل کروم کې یا انی کروم چې تاسو سره یې، هلته به تاسو ورته ولیکئ سکین انلیمیټډ ایکسټنشن. چې کله ورته تاسو سکین انلیمیټډ ایکسټنشن ولیکئ، نو دلته به راشي. دا اوس ریموو فرام کروم دی. راځئ دا زه انسټالوم، دا زه ریموو کوم تر څو تاسو ته پکې څه شک پیدا نه شي.
چې کله دې ځای نه ما دا ریموو کې ختم شو، زه اوس لږ بیک راځم. ګوره زه لږ بیک راځم، نو په کروم کې هلته ګوګل کروم کې یا اني کروم چې تاسو سره یې، دلته به ورته مونږ ولیکو چې سکین انلیمیټډ ایکسټنشن. کله چې سکین انلیمیټډ ایکسټنشن ورته مونږ ولیکو، هغه نه بعد انټر. ګوره ما تاسو سره دا خبره شریکه کړې وه چې chrome.google.com دا لینک مونږ سره صحیح دی. نو په دغه لینک به دلته مونږ او تاسو کلیک وکړو، او چې کله کلیک وکړه دلته کې به مونږ ته راشي add to chrome. ګوره مخکې مونږ سره انسټال و، remove from chrome یې پکې لیکلی و. نو اوس به دلته ما ته راشي چې add to chrome. نو چې کله add to chrome دلته ګوره مطلب دا دی څومره خلک دا استعمالوي. نو دا ځان سره زه add to chrome کوم، او چې کله دا زه add to chrome باندې ما کلیک وکړې، نو څه وخت کې به دا ما سره چیکینګ کوي. مطلب دا دی چې لږ وایټ وکړي. نو چې چیکینګ کله کمپلیټ شو، بیا دلته راځي add extension. نو add extension باندې به زه کلیک وکړم. چې کله په add extension باندې ما کلیک وکړې، نو دا ما سره په کروم کې اډ کیږي. چې کله کروم کې ما ګوره دلته د اډ کېدو په حالت کې ده، کله چې دا ما سره کروم کې اډ شي، نو د هغه نه بعد بیا زه راځم دلته. ما تاسو سره مخکې دا خبره شریکه کړې وه چې دا کومه د ایکسټنشن علامه ده، دلته به یې ځان سره مونږ پین کړو. نو لږ ورته منتظر پاتې کېږو. ګوره دلته چیکینګ را روان دی. دا به اوس لږ وخت کې مونږ سره مطلب کروم کې اډ شي، او چې کله کروم کې مونږ سره اډ شو، بیا به ځان سره مونږ پین کړو. ګوره مونږ سره کروم کې اډ شو. چې کله اډ شو، نو دغه ایکسټنشن علامې باندې به زه کلیک وکړم تر څو مونږ سره دا بیرون راوځي. ګوره سکین انلیمیټډ دا ما ځان سره پین کړ، نو دا به مونږ سره اکټیو شي او کار وکړي. دا چې څنګه کار کوي مخکې مې تاسو سره شریک کړی. خدای دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي یاست.